راځي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د الله د رضا په خاطر باندې مسجد جوړ کړي الله رب العالمین جنت کې د چې یو بنگله جوړي همدارنګه قرآن کې الله فرمایي چې جمعتونه هغه څوک جوړي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر جمعت هغه څوک جوړي چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني فهيا إخوتي هيا أناديكم إلى العليا أعيد المجد والنحيا نسد في ظل قرآني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد نبي للهدى رائد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، ناغلیم د دولت خیلو د لرکلي جومات ته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسجد ته دغه مسجد چې تاسو یې هیوادوالو دا د دغه کلیوالو په مرسته او په چانده جوړ شوی کور ودان الله دې ښه ساتي. یعنې خپله خواري خپل کومک یې پکې کړی دی. مسجد الحمدلله د الله کور دی، سر ته رسېدلی. تاسو وینئ چې په لنډر باندې پټ شوی. هیوادوالو جماعت کې چې کوم ضرورت دی تاسو وینئ جماعت کې سترنجۍ نشته، جماعت کې فرش نشته. د هسکې مینې ولسوالي داسې یو ولسوالي ده چې ډېر یخ موسم را روان دی، ژمی را روان دی. څوک نشي کولی چې په دې کې مونځ ته ودرېږي، یعنې ډېر یخ وي، فرش دی. نو دلته مونږ سره د دې جومات د دې کلي پیش امام هم ولاړ دی. څه ضرورتونه چې دې جومات او څه شی پکار وي ورځو خبره د امام صاحب سره شریکوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من ولس د شینوارو د هسکې مینې ولسي خیرن برسل څخه دا غوښتنه وکړه چې زموږ کلي ته او زموږ مسجد ته راشي، مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو دوی زموږ غوښتنه ومنله. په دې مسجد کې ډېر زیات ضرورتونه لري چې هغې یادونه موږ تاسو ته کوو. دلته یخني را روانه ده، په دې جومات کې فرش نشته، سترنجۍ نشته. دې ته ډېر زیات ضرورت دی چې زموږ شتمن هیوادوال دغه غوښتنه چې دی زموږ پوره کړي. همدارنګې قرآن شریفونه دي، د دې هم ستونزه ده. دلته مدرسه ده په ماخوستن کې چې د قرآن ترجمه کیږي، نو دې ته هم پکې زیات ضرورت دی. بله د مسجد د اوبو دپاره چې دی ذخیره نه لري او همدارنګې تشنابونه او د اودس ځایونه هم نه لري، د هغې دپاره هم ضرورت دی. دارنګه دا مسجد چې دی د دې کلو په د دې کلي شخصي لګښت باندې چې جوړ شوی دی، نو د رنګ دپاره همدارنګې قرآن شریفونو دپاره د اوبو ذخیره او دلته لاندې په مسجد کې یوه کنده ده، د هغې د ډکون دپاره هم په دې کې ضرورت دی. د مسجد د جوړولو ارزښت ټولو هیوادوالو ته او شتمنو ته معلوم دی. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د الله د رضا په خاطر باندې مسجد جوړ کړي الله رب العالمین جنت کې د چې یو بنگله جوړي. همدارنګه قرآن کې الله فرمایي چې جمعتونه هغه څوک جوړي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر جمعت هغه څوک جوړي چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري. نو تاسو د ټولو شتمنو که بهر کې اوسېږئ که په داخل کې اوسېږئ زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه ضرورتونه چې دی زموږ تاسو پوره کړئ. ډېره مننه، تشکر. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران وطندارو، زموږ دغه جومات چې دی موږ په خپل مصرف د خپل وس مطابق چې کومه خواري او وس مو کړې ده خپله برخه، نور موږ باقي وس نه لرو. دغې دا کوم ضرورتونه چې د هر چا کوم وس مطابق کومک کېږي موږ سره پکې مرسته وکړي. الله به اجر ورکړي. هیوادوالو مننه کوو د مولوي صاحب نه او ورسره د کلیوالو خبرې مو اورېدې. کوم څه چې په دې مسجد یا جومات کې ضرورت و هغې تاسو ته یاداشت وکړو. فیضانو بل یو خبره چې په دې جومات کې ماخوستن د خوا نه ترجمه کېږي، د الله د دین بیان کېږي. دلته قرآن مجیدونو ډېر کموالی دی، نشته. ټول شپږ قرآن مجیدونه هغه کړکۍ کې ایښي، تاسو به یې وینئ هیوادوالو. بل در سره مدیر صاحب او کلیوالو خبره شریکه کړه چې په مسجد کې یعنې داسې څه نشته، سترنجۍ نشته. تاسو دغې ضرورت دی چې موسم ډېر یخ دی. راځئ هیوادوالو په تاسو باندې غږ کوو، که هغه د ملک نه بهر وي او که داخل وي.
دا د الله کور دی او د خوږ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک دی وایي چې د الله په کور یا په جومات کې څوک دی او د مرغۍ د ځالې اندازه یو څه شی جوړ کړي الله به ورله په جنت کې بهترینه ماڼۍ جوړوي. راځئ جومات کې لږ لږ نیمګړتیا شته چې کوم شیان ته چې ضرورت دی په خپلو مالونو راځئ خپل مالونه قیمتي کړئ او په دې د الله کور کې موږ سره کومک وکړئ انشاءالله چې الله جل جلاله به تاسو ته اجرونه درکوي. هر چېرته چې وایي ښه د ودانو سئ په لوی الله مسپارو. فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعطاء فيا غيم جد وانتفض بالعطاء. رباط الأخوات طوق النجاة لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء. إذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء ويركض